په یو کلي کې به هر کال د اختر نه پس یوه ښکلې غوندې میله لګېده چې په هغې کې به د چیلو مقابله وه. د دې مقابلو کتو دپاره به د لرې لرې نه خلک راتله. ماشومان به ورته خوشحالېدو او غټو به پې شرطونه لګولو. خو دې کال مقابله څه ډېره زیاته خاص وه، ځکه چې دې پېره یو دوه مشهور چیلي یو بل ته مخامخ کېدونکي وو. د یو نوم بادشاه و چې دا د کلي د حاجي صاحب یو ډېر طاقتور او لوی ښکرو والا چیلی و، او د دویم نوم طوفان و چې دا د یو غریب شپونکي یو وړوکي غوندې چیلی و. دا ډېر زیات کمزوری و، خو د ده په سترګو کې یو عجیبه شانتې چمک و. د مقابلې ورځ راغله، میدان ته خلک راغلو. حاجي صاحب په ډېر فخر سره خپل چیلی بادشاه راوستو. د بادشاه په مرۍ کې یو ښکلې غوندې ګنټي هم اچولې وه. دویم طرف ته علي په ساده کپړو کې خپل وړوکی چیلی طوفان راوستو. خلکو چې طوفان ولیدو نو په خندا شو او وی چې دا وړوکی چیلی به هغه غټ چیلي ته څنګه شکست ورکړي. علي خاموشۍ سره د طوفان په سر باندې لاس ووهلو او ورته ووی چې بچی ګورئ همت ونه بایلئ، نن ټولو ته وښیه چې اصل طاقت څه ته وایي. مقابله شروع شوه. دواړه چیلي یو بل ته مخامخ شو. اول بادشاه ډېر زورداره حمله وکړه چې د هغه د ښکرو د ډغرې اواز تر لرې پورې راغو. طوفان لږ شانتې رسته شو او ځان یې بچ کو. خلکو تالیانې ووهلې. په دویم ځل باندې بادشاه نور هم ډېره زیاته تیزه حمله وکړه، مګر دې پیرې طوفان د چالاکۍ نه کار واخیستو او یو طرف ته شو او بیا یې واپس په بادشاه باندې حمله وکړه چې د دې حملې سره بادشاه ډېر زیات زخمی شو. اوس د میدان ماحول مکمل بدل شو. خلک حیران شو او د علي په سترګو کې هم امید پیدا شو. طوفان چې په دریم ځل باندې حمله وکړه نو په دې پیره باندې بادشاه مکمل را پرېوتو او طوفان مقابله وګټله. حاجي صاحب هم ډېر زیات حیران و، مګر هغه په خندا سره علي ته مبارکي ورکړه. علي طوفان ځان ته راغاړه باستو او د هغه په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغی. د دې ورځې نه پس کلیوالو خلکو ته یو اهم سبق میلاو شو چې طاقت صرف په بدن کې نه، همت، عقل او محنت هم خلکو ته ګټه ورکوي. او د دې نه پس طوفان د کلي یو چیلی نه بلکې یو هیرو هم جوړ شو.